سلامونه او مینه عزیزانو تل ډیوې لاندې تیاره وي د دې معنا دا ده چې کوم ځای کې ډیوه وي ګر چاپېره تیاره وي زه د ټولو خویندو وروڼو هیله لرم چې دا ژوند ګوره یو ځل راځي په دې کې هیڅوک آزاد نه دی چې دی وایي چې بس پنځه وخته مونځ روژه زکات ذکرونه تبلیغ قرآن تلاوت او نور په کراره د تبلیغ سلسله باندې ته جوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 کاله د ایمان تبلیغ وکړ وروسته بیا جهادونه پیل کړل لیکن من اتیاو ته خبره ورسېده چې په کلمې باندې مهنت کوو بس دام نو یو ځان لپاره یو لار جوړه کړې چې بس دا به کوو او بس خلاص کله به د ایمان جوړېږي د دې دا معنا نه ده چې چا 4 میاشتې ولګول او کلونه ولګول او بیا دې هم لګیا وي نه دا نور به راځي چې روزې به لګي او دغه وځي مخکې دوی به داسې یو تحریک جوړ کړه نن چې زمونږ په پښتنه خاوره باندې را به شو ډرامو ته او فلمونو ته چې زمونږ اکثره د دوی لوبغاړي چې کوم دي پښتانه نه وي نن چې د پښتو په ډرامې کې او په فلمونو کې څه روان دي آیا تاسو دا نه ګورئ آیا زمونږ ځوانان شپې او ورځې ګوري نه آیا پښتانه داسې سپک دي لکه دا کارونه چې کوي زه خو دا دی زوړ شم نور په لارې نه شم تللی ما خو تر اوسه پورې د پښتنو ښځې داسې ونه لیدلې چې داسې ګډېږي او داسې ناڅاګانې کوي لکه د پښتنو ډرامو کې چې کوي نه پوهېږم دا به کوم ځای کې وي چې ورشو وی ګورو لکه بل دغه لوبغاړي چې د پښتو په ډرامو کې کارونه کوي آیا پښتانه دومره سپک دي یو پیسه ښکته یو پورته ټوپک په لاس او ډر او په دې ډزې کوه په هغې باندې یو برید ښکته او یو پورته په لاس کې سرګټ او په شونډه کې نسوار او ارت روان زه د پلانکي زوی یم او ولاکه د پرېږدم ډېر دا په پښتنه خاوره باندې ډېر زیات دي او ډېر زیات علماء کرام مفتیان تقریر کوونکي تبلیغیان قاریان حافظان او ایماندار په پښتنه خاوره باندې دي خصوصا په خیبر پښتونخوا کې آیا دوی غږ نشي اوچتولی آیا دوی نشي کولی چې دا بند کړي آیا دوی دپاره دا حالې ځلې نشي کولی که تش په خولې خبرې دي فلسطین کې نه پرېږدي برما کې نه پرېږدي که داسې ډمې را پیدا شي لیکن په خپله خاورې پرېږدي په خپل کور کې پرېږدي آیا دا د شرم خبره نه ده آیا دا د بېننګۍ خبره نه ده آیا دا د بېغیرتۍ خبره نه ده ایمان تش دا دی چې زده کا علم تش دا دی چې زده کا او خلکو ته وایه خولې نه د زګونه رواني او بس خلاص عمل ورباندې مه کوه آیا موږ یو ایماندار تر اوسه پورې ولیده چې دی مخکې شي او موږ ورپسې شو که تش په بل ته زنده باد وایو تش په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو په خپل کور کې ډمې غواړو عزیزانو یو خو زه جذباتي کېږم ډېر ما ته ملګري وایي ته باید تل جهاد په سنګر کې وایي ولې دا د دعوت طریقه نه ده دعوت طریقه د تبلیغیانو غوندې ده چې په مخ کې د ډمې ګډېږي تور ته سبحان الله الحمدلله الله اکبر لیکن بس خلاص خپله خبره کوي بیا په تېرېږي نه چې دا به څنګه بندېږي بیا په کیسې کې نه نو دا د موږ نه کېږي عزیزانو علماء کرامو مفتیانو تبلیغیانو ایماندارو ستاسو رنګ چې دی خلکو بد کړی دی په نړۍ کې ګورئ یو قام پیژندل کېږي د هغوی په خبرو باندې موږ او تاسې چې یو فلم د یو بلې
نړۍ وګورو خلک وګورو د هغې نه پېژنو چې والا دغه خلک چې دي دغسې یو کلتور لري دغسې خلک دي دا زمونږ ډرامې او فلمونه نن خو د ټولې نړۍ دغسې یو کاسته نه جوړه ده دا چې وګوري او پاسه پښتو فلم او پښتو ډرامه او پښتو رقص آیا تاسو نه پوهېږم تش د جنت په شوق کې مو ځانونه بېننګه کړي دي په هیر مو نشي چې خدای پاک د ټولو نه غیرتي دی انبیا د ټولو نه غیرتي وو یوه بیلګه به یې درته ووایم خدای پاک د نه کي که زمونږ او ستاسو د خور او د مور او د ښځې سره زنا وشي موږ او تاسې به دومره غیرت رکې نه وي لکه څنګه چې خدای وایي چې عمل ته سنګسار کوي تر څو چې روخې وځي ته غیرتي شوي که خدای دا یو بیلګه ما درته وویله او که مخکې ځئ د غلا ته چې غل ونیسي یو څه به ورباندې وکړي خدای پاک وي لاس یې غوڅ کړه چې ثبوت دی بلې پیرې بل لاس غوڅ کړه بلې پیرې خپه غوڅه کړه بلې پیرې بله ته غیرتي شوي که خدای تر څو پورې چې غیرت درکې نه وي په خپل قام ملت او خاورې باندې غیرت ونه کوي په خپلې ژبې غیرت ونه کوي دغه هیڅ هم په کار نه راځي مونځ روژه زکات دا هیڅ هم په کار نه راځي او دا تبلیغونه خو بیخي وروسته دي ځان پورې خان دی پاڅېږئ ډبلي واخلئ سمه ده الله مو ښاد و آباد لره ژوندي اوسئ السلام علیکم ورحمة الله